علیکم ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ استئ. څنګه کولی شو چې له خپل موبایل څخه ډیلیټ شوي عکسونه بیرته واپس خپل موبایل ته راولو، یعنې د هغې ریکوري وکړو. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د دې په اړه معلومات درکوم. تاسو نه مخکې تاسو به خپل د موبایل پلی سټور خلاص کړئ او دغه اپلیکشن چې تاسو کوم یو په سکرین باندې وینئ، دغه اپلیکشن تاسو به له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. ډیسک ډیګر پرو دغه اپلیکشن به تاسو له پلی سټور څخه انسټال کړئ خپل موبایل ته. کله مو چې دغه اپلیکشن انسټال کړ، ما د مخه انسټال کړی دی، نو په اپلیکشن به خلاص کړئ، بیا به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. بیا به راشئ په دغه سټارټ بیسیک فوټو سکین باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به راشئ په دغه دریو ټکو باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ. په دغه ځای باندې کوم چې تاسې اول سر کې وینئ سلیکټ آل، په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ په دغه ریکور دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړل، بیا به راشئ په دغه سیف د فایل باندې به کلیک وکړئ. په دې کې به تاسو د خپل موبایل یو فولډر انتخاب کړئ. په دغه ځای کې تاسو چې هر یو فولډر انتخابوئ، دا ټول فولډر دي، نو دې کې به یو انتخاب کړئ. زه دا یو فولډر انتخابوم. بیا به راشئ په دغه اوکې باندې به کلیک وکړئ. نو دغه عکسونه به ستاسو موبایل ته ټول بیرته واپس راشي. بالکل 100% کار کوي دغه طریقه، تاسو یې کتلی شئ. نو که ستاسو موبایل څخه هر وخت عکسونه ډیلیټ شوي هغه ټول بیرته واپس راځي، تاسو په همدې طریقې سره کولی شئ خپل ډیلیټ شوي عکسونه بیرته واپس خپل موبایل ته راولئ. په دې کې ستاسو هغه عکسونه هم راخلي کوم چې ستاسو په موبایل کې موجود وي، او د ویډیو څخه سکرین شاټ هم راخلي. نو تاسو به کله چې دا ریکوري پوره وشي، نو بیا به تاسو ته خپل فولډر درکوي. د هغه فولډر څخه تاسو باید د کوم ډبل عکس چې کوم عکس 2 ور راغلی یا هم نور، نو هغه به تاسو بیرته واپس ډیلیټ کولی شئ او خپل ډیلیټ شوي عکسونه بیرته ترلاسه کولی شئ. دا وه د موبایل ډیلیټ شوي عکسونه بیرته واپس راوستلو، یعنې ریکوري کولو طریقه. تر بلې ویډیو د الله په امان.